د ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم اخوند د قانونو ساتنې ولایتي کمیټې غړو سره په ناسته کې د قانونو خوندیتوب د قیمتي ډبرو د قاچاق مخنیوي د ځنګلونو ساتنې چاپیریال ته د پاملرنې او د هر ډول ښکاربندیز په اړه د جدي اقداماتو سپارښتنې وکړې. نوموړي د قانونو ساتنې او قیمتي ډبرو د قاچاق مخنیوي په برخه کې امنیتي ارګانونو ته د مشترکو ګزمو د پوستو تقویې تر شک لاندې لارو څارلو او یو لړ نورو اقداماتو لارښوونې وکړې. ننګرهار کې د پښتورګو یا ګردو روغتون مسؤلین وایي دغه روغتون په ټولو امکاناتو سمبال دی او په ښه توګه پکې د ناروغانو درملنه کیږي. د دوی په وینا په دې روغتون کې د ګردو یا پښتورګو اړوند ټول معاینات او درملنه کیږي چې بهر ته د مریضانو تګ کم او په کور دننه ورته درملنه کوي. ورته وخت ناروغان هم په دې روغتون کې د درملنې خوښ دي چې په کور دننه درملنه کیږي چې له دې مخکې به ګاونډي هیوادونو ته تلل. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی سره د کورنۍ چارو وزارت د لومړي معاونیت د اطلاعات او عامه پوهاوي امیر عزت نبی منقاد په مشرۍ پلاوي د اطلاعات او عامه پوهاوي په برخه کې د همغږۍ ناسته وکړه. د ولایت مرستیال ولایت مقام له لوري د اطلاعات او عامه پوهاوي په برخه کې هر اړخیز معلومات شریک کړل او په دې برخه کې د چمتووالي او فعال رول څخه ډاډ ورکړ. تورخم کې پاکستان ته د کانري مرغانو د قاچاق مخنیوی وشو. تورخم کې د استخباراتو منسوبینو له لوري د 40 کانري ډوله مرغانو چې د انګورو په کریټونو کې ځای پر ځای شوي وو پاکستان ته د قاچاق مخنیوی وشو او د چاپیریال ساتنې مسؤلینو ته وسپارل شول. ننګرهار کې امنیتي ځواکونو د 120 پسونو د قاچاق مخه نیولې ده. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر د خبرپاڼې له مخې د دې ولایت په چرګام ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ امنیتي منسوبینو د موثقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د یادې ولسوالۍ د پنجګوړي په سیمه کې د 120 پسونو د قاچاق مخه نیولې.